سرخير غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه خپل سرخير غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه هم باندې لوګي په سر کا کلندر کېنا مومندی لوګي په سر کا کلندر کېنا د خپل بیرغ تر سیوري لاندې لکه نر کېنا شل کاله جنگ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره شل کاله جنگ باید چې وکړو د ډوډۍ لپاره که بغاوت یې نه ګڼئ د دې رژیم په اړوند ویل خو همدومره یې چې وشول د تعلیم په اړوند په دې کافیه باندې نور نه غږېږم زه په تعلیم او تربیه باندې نور نه غږېږم د موسیقۍ او وطنونو دود پر ځای پرېږدئ مکتب بیرغ او د ملي سرود پر ځای پرېږدئ سبا به یې ومنئ رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسول دا مخدمه ذکر تیریږي چې دا رئیس ساجد ډېره مننه چې موږ خپل ځد په خاص وخت کې ځان پتا په وجه راغلو بهرحال هغه دوستان چې د پښتونخوا د ولایت نه راغلي څوک په بدخشان نه راغلي بعضې دوستانو د خوست نه راغلي یا پکتیکا نه او جوزجان احترامات سلامونه او نیک هیلې ترو راځو چې هغه څه چې تاسو سره شریکوو یوه خبره یادوري ضروري وګڼو چې مشاعره به د دستاربندۍ او د سیاست دواړو نه راوباسو نو یو چا راته ویل چې زه بیا مړ دې شم په هله چې وګورم یو ځلې شملې کابله د لوی ارمان یې یوړ هر اوربل شملې دی هغه ژڼې اوس نشته خو کابل شملې دی نارې درته وهمه له کابله که یې اوري تر مور مې کمه نه یي زما ژبې زما خاورې تا ته که سپک ګورمه خاورې نو مغول دې شمه تا ته که سپک ګورمه خاورې نو مغول دې شمه کوڼ دې شم ړوند دې شم ګونګې دې شمه شل دې شمه سترګې به یې وباسو چې څوک دې خط و خال لنګوي څوک چې د دې خاورې پرتم او استقلال لنګوي سترګې به یې وباسو چې څوک یې خط و خال لنګوي څوک چې د دې خاورې پرتم او استقلال لنګوي د برټانیانو باختریانو مکرمې خاورې زمونږ کفن او اغوستن یې محترمې خاورې زما د مور په شانتې خاورې اسویلي دې واخلم درته دې وسوځم ایره دې شم لوګي دې واخلم د شمشیرزنو د تورزنو سر ته بیا خیمنې بیا پوره مشې د زمرو سر ته بیا خیمنې اصیل اشرافو پولساتیا غټ ګونډۍ ازویا تر دا غلبیل سینې دې زار شمه ګېډۍ ازویا لکه د ستوري ځلېدې لکه وده چې مړ وي مړ دې شم مړ داسې د مړ شم لکه ته چې مړ وي موږ هغه څوک یو چې په سلو نومه ورنګېدو موږ هغه خلک یو چې وجنګېدو داسې جنګ نشته دی چې موږ به ګټلی نه وي داسې جنګ نشته دی چې موږ به ګټلی نه وي داسې سیاست نشته داسې جنګ نشته دی چې موږ به ګټلی نه وي داسې سیاست نشته چې موږ به بایللی نه وي واخې د هغه څوک چې کم تر کم په خېټه موړ وي د جګړې هغه څوک وېرېږي چې وطن یې جوړ وي شل کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره شل کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره شل کاله جنګ باید چې وکړو د ډوډۍ لپاره شل کاله جنګ مو وکړ خاص د ازادۍ لپاره شل کاله جنگ باید چې وکړو د ډوډۍ لپاره پرنګ ترې لاړو نو زړه چاو دی ویل بونیر سخت دی یوسف ضیا صاحب پرنګ ترې لاړو نو زړه چاو دی ویل بونیر سخت دی د ډوډۍ جنگ د ازادۍ تر جنګه ډېر سخت دی د تېښتې داغ مې د الف پاسې پاره کې نشته
د تیښتې داغ مې د عالم په سپاره کې نشته د تاریخ سیال مې بیا د سپکې په کوره کې نشته که دا ګل شوی د بیا په تار او ستن ټک وهي خو د غلیم د تیښتې داغ مې پر خبره ټک وهي بې تعلیمه بې هنره خرش او پرشه ژوند دا نه دی وخوره وسکه ډک او تش شه ژوند د سر و مال پر دین قربانول دی ژوند د وږو مړول لوڅ پټول دی ژوند ټومبل دی په نیزو کې د کترې ژوند وهل دی د قارون سره ډغرې ژوند شیرشاه دی ژوند غوري دی ژوند ابدال دی شاه حسین دی شاه اشرف دی ژوند سیدال دی ابا خان دی ملتان خان دی ژوند خوشحال دی رامداد خان عمرا خان دی سید جمال دی اول ګل دی عطا ګل دی ژوند کشمیر دی ژوند منصور برجان سنگین دی ژوند نصیر دی هغوی په خپل او زه په خپل ځان تاوان شوی یم ځان تاوان شوی یم که ما ویلې چې پښتون مسلمان شوی یم البته دا بیتونه شیخ نورالدین هغه ته ډالۍ دي هغوی په خپل او زه په خپل ځان تاوان شوی یم که ما ویلې چې پښتون مسلمان شوی یم زه بیا حیوان یم په څلورې نه په دوو روان یم په پښو به نه یم روان زه بیا په لاسو روان یم زه دا منم چې هم پښتون او هم افغان پاتې یم خو له آدمه تر دې دمه مسلمان پاتې یم زه او زما اهل و عیال دې ترې بار بار قربان شي د محمد تر دین دی مور او زما پلار قربان شي زه او زما اهل و عیال دې ترې بار بار قربان شي د محمد تر دین دی مور او زما پلار قربان شي دا اړوي ما په بل مخ سټه په سټه ښه ده مسلماني بې لوڅوئ ما داسې پټه ښه ده اوس تر پخوا راکمه شوې ده الله دې خیر کړي مسلماني اوس شکل شوې ده الله دې خیر کړي اوس تر پخوا راکمه شوې ده الله دې خیر کړي مسلماني اوس شکل شوې ده الله دې خیر کړي هغه ویلې چې تر عمره دې اعتبار خراب شو خو چې په پیر دې سویری وکړو نو کار خراب شو هغه ویلې چې تر عمره دې اعتبار خراب شو خو چې په پیر دې سویری وکړلو نو کار خراب شو چې سویری نه لري غنقا ستوری قمر کیدی شي دا مرتبه بلا تشبیه د پیغمبر کیدی شي د پیړو راسي له شودو سره اوبه ګډېږي مړو په هر یوه خبره خو سترګې نه پټېږي څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی دې ځان مې راته وویل د ځان غم وکړه نور بس دی له خپل ځان نه ورپټ شم لکه شمه ویلې کېږم باور په کابله چې اوس هم پلټل کېږم څو ځلې راته وویل چې قسم وکړه نور بس دی دې ځان مې راته وویل د ځان غم وکړه نور بس دی له خپل ځان نه ورپټ شم لکه شمه ویلې کېږم باور وکړه کابله چې اوس هم پلټل کېږم د خپل سویرې ته وایم چې مه راپسې ځغله چې اوس هم باوري نه شم کابله نو بیا کله د خپل سویرې ته وایم چې مه راپسې ځغله چې اوس هم باوري نه شم کابله نو بیا کله لکه کابل سوری سوری که پر دا زړه نه ومه که په کمبله کې ومړ هغه به زه نه ومه لکه کابل سوری سوری که پر دا زړه نه ومه که په کمبله کې ومړ هغه به زه نه ومه که وین لرلی وم نه هر څوک دې راځي لورې ته 2 متره زیاره د تیرې په سر داخل لورې ته زما کابل خوښ دی خو دوی مې له کابله خوښ دي زما دا پټ مسلمانان د زړه له تله خوښ دي یو په خپل علامه اقبال پټ مسلمان مړ شو بل لوی افغان لوی سید جمال پټ مسلمان مړ شو د وخت ثالث عبدالرحمن درته یو وخت خایم پټ امپراتور پټ مسلمان درته یو وخت خایم چا په غزل چا په لنډیو باندې ولیکل شي چا په غزل چا په لنډیو باندې ولیکل شي تاریخ د ځینو پر تندیو باندې ولیکل شي که بغاوت نه ګڼئ د دې رژیم په اړوند ویل خو همدومره یې چې وشول د تعلیم په اړوند که بغاوت نه ګڼئ د دې رژیم په اړوند ویل خو همدومره یې چې وشول د تعلیم په اړوند په دې کافیه باندې نور نه غږېږم زه په تعلیم او تربیه باندې نور نه غږېږم د موسیقۍ او وطنونو دود پر ځای پرېږدئ مکتب بیرغ او د ملي سرود پر ځای پرېږدئ سبا به یې ومنئ سبا به یې ومنئ
حضور به مو په لاس کې نه وي بله ورکړه سبا به یې ومنئ حضور به مو په لاس کې نه وي تنبل به وي در سره شور به مو په لاس کې نه وي که مو پرېدا پروړه غوبل کړه لما پزه پرېږئ بې له کابله که مو شل کړه لما پزه پرېږئ کمو پرېدا پروړه غوبل کړه لما پزه پرېږئ بې له کابله که مو شل کړه لما پزه پرېږئ د خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه د خپل سر خیر غواړم بیا وایم چې دلته راشه د وخت امیر المؤمنین صاحب کابل ته راشه ښه مومندۍ لونګۍ په سر کا کلندر کېنه مومندۍ لونګۍ په سر کا کلندر کېنه د خپل بیرغ تر سیوري لاندې لکه نر کېنه مرګ په پوره دی یو ثانیه به پکې نور رانشي مرګ په پوره دی یو ثانیه به پکې نور رانشي هغه متل دی د کور شپه به مو په کور رانشي ممکنه نه ده چې په شا دې څوک غر وګرځوي خو د تاریخ د ژرندې څرخ به مو سر وګرځوي لویه جرګه راوغواړئ یو پلټنه وکړئ د حکومت کوئ له خلکو نه پوښتنه وکړئ ممکنه نه ده چې په شا دې څوک غر وګرځوي خو د تاریخ د ژرندې څرخ به مو سر وګرځوي لویه جرګه راوغواړئ یو پلټنه وکړئ د حکومت کوئ له خلکو نه پوښتنه وکړئ تر شا لښکر نه ګرځوي خو له خپل ځان ډېر وي باز که دښمن دی خو د باز هم دښمنان ډېر وي شپون کرامه ساتي ځان هم پر امو ساتي شپون کرامه ساتي خو ځان هم پر امو ساتي دې کې لیوان ګرځي رمه دې له هغو ساتي تعجب نه ده چې د ویښې مور نه غلا کېږي دا ناول و نه آخر داسې به باج بیا کېږي بس د زړه صبر درته غواړو قدردان یابئ بل وي لړلی غېږ ته دراوړو ناندان یابئ د پښتونخوا زلمیا تا ترکمنوال لاندې د پښتونخوا زلمیا تا ترکمنوال لاندې پرلا پسې مو تاوان وکړ د تاوان لاندې ما چې بل ووژلو یا مې ځان وژنه وکړه ما خو د دین خاورې او ژبې نه ساتنه وکړه ها د بابړ شهیدانو که پرون شهید دی که د لاریون که د زندان دی که څوک نن شهید دی وا بیا کاله کې مو خپلې ککرۍ ماتې کړې وا بیا کاله کې مو خپلې ککرۍ ماتې کړې و څلوېښت کاله کې مونږ دوه امپراتورۍ ماتې کړې نه دم تعویض و نه زیارت و نه مدد ماتې کړې دا تشدد و که عدم تشدد ماتې کړې نه دم تعویض و نه زیارت و نه مدد ماتې کړې دا تشدد و که عدم تشدد ماتې کړې څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل وران شوی 200 کاله کې نوي ځلې کابل وران شوی څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل روان شوی 200 کاله کې نوي ځلې کابل روان شوی سړک ښوونځی برېښنا روغتون له استقلال نه قربان لاک غلامان د اکبر خان د تورې او ډال نه قربان نور د عدم تشدد دا لیبرارۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي د دښمن دا ککرۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي تپویږي زلمیا تا ترکمنوال لاندې پرلا پسې مو تاوان وکړ د تاوان لاندې ما که بل وژلو یا مو ځان وژنه وکړه مونږ خو د دین خاورې او ژبې نه ساتنه وکړه ها د بابړې شهیدانو که پرون شهید دی که د لاریون که د زندان دی که څوک نن شهید دی واویا کاله کې مو خپلې ککرۍ ماتې کړې 40 کاله کې مونږ دوه امپراتورۍ ماتې کړې نه دم تعویض و نه زیارت و نه مدد ماتې کړې دا تشدد و که عدم تشدد ماتې کړې څېړونکي وایي چې یا نیم یا مکمل روان شوی 200 کاله کې نوي ځلې کابل روان شوی سړک ښوونځی برېښنا روغتون له استقلال نه قربان لاک غلامان د اکبر خان د تورې او ډال نه قربان نور د عدم تشدد دا لیبرارۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي د دښمن دا ککرۍ ورانې کوي ټوپک ته لاس کوي تپویږي یوه بلاوې درته دوه شه یوه بلاوې درته دوه شه د میږتون په کور دی شپه شه زاړه زخمونه دې تازه شه غزنه اسپه دې ړنده شه څومره په تېښته دي خپل مرګ ته رسوي څومره په تېښته دي خپل مرګ ته رسوي غم که د لوی وي که د وړکي غم که د لوی وي که د وړکي هېواده غم په دې ما زور کې ما به په خپل سر
باندې موړ کی رامداد دی دا واره خدای جوړ کی که دوباره په پته جنگ ومړد شي که دوباره په پته جنگ ومړد شي جماعت دلای پل دې سکر وي جماعت دلای پل دې سکر وي تخت کابل خار پې خور وي تر څنګ د سر خوشحال شاعر وي سیدال ناصر د سر لښکر وي تر اصفهانه به بیا وکړم غورځنګونه تر اصفهانه به بیا وکړم غورځنګونه ډېره ډېره مننه بیا وکړم